سلامونه ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلی. په ایران کې د تهران والي وایي په ایران کې مو د بهرنیانو په ځانګړې توګه د افغانانو د نیولو عملیات 4 برابره چټک کړي دي. ایراني رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد د پلازمینې تهران والي د یوې امنیتي غونډې وروسته ویلي دي چې په دې وروستیو ورځو کې په پلازمینه کې د بهرنیانو اتباعو او په ځانګړې توګه د افغانانو په نیولو کې 4 برابره زیاتوالی راوستلی دی. نوموړي ویلي دي چې د پلازمینې تهران امنیت د دوی لپاره سره کرښه ده او د غیر قانوني بهرنیانو د نیولو عملیات به په چټکۍ سره روان وي. د بیلابیلو سرچینو له مخې په تیرو څو ورځو کې د تهران په ګډون په ټول ایران کې امنیتي ځواکونو د افغانانو او نورو بېوثیقه بهرنیانو نیولو کې زیاتوالی راوستلی دی. لکه د فاینانشل ټایمز راپور ورکړی دی چې سلګونه وګړي زیاتره ایرانیان او افغانان د جاسوسي تورونو په اساس نیول شوي دي. په ځانګړي ډول د تهران په بازارونو او دروازو کې د افغاني اتباعو پر نیولو ټینګار شوی دی. رویټرز خبري اژانس هم ورکړی دی د ایران د داخلي امنیت د فشارونو راپورټونه ورکوي چې زیاتېدونکي پلټنې توفیق او د بهرنیانو د ځیرکو نورو پروتوکولونو له لارې عملي شوي دي. بلې خواته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دی د ایران او اسرائیل اوربند. ټرمپ ویلي دی چې د ایران او اسرائیل ترمنځ یو مکمل اوربند اعلان کړی و خو دواړو خواو دغه اوربند مات کړ. هغه وویل هغوی نه پوهیږي څه وکړي او اوربند یوازې په نوم و. ټرمپ ویلي دی چې امریکایي بریدونه د ایران اټومي تاسیسات تباه کړل او دا بریدونه ډیر قوي وو. ده وویل موږ د هغوی اټومي مرکزونه له منځه یوړل. دا یو اورو باران و. خو د امریکایي ځینې چارواکي وایي په دې بریدونو کې یوازې د څو میاشتو لپاره د ایران پروګرام وځنډول شو. بلې خواته د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای ویلي دی هیڅکله به امریکا ته تسلیم نشو. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د ایران اسرائیلو په جګړه کې تر پټېدو وروسته په لومړي ځل په یو ویډیویي پیغام کې راڅرګند شو او په خپلو خلکو ته یې د ایران اسرائیل امریکا د اوربند مبارکي وویله. نوموړي وویل ایران ثابته کړه چې هیڅکله به تسلیم نشي او امریکا یې تورنه کړه چې د ایران په اټومي تاسیساتو بریدونه قصدي لوی وښودل ترڅو خپله ناکامي پرې پټه کړي. د ایران اټومي تاسیسات سالم دي. د ایران خلکو په خپل وحدت وښودله چې هیڅکله نشي ماتولی. نوموړي همدارنګه وویل اسرائیل نږدې په بشپړ ډول له منځه تللی دی. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره له موږ سره اوسئ.